د خوست ولایتي مسؤلینو او خوستي ځوانانو ترمنځ دا ناسته چې دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په هڅو رابلل شوي وه پکې دغه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو او مرکز په ګډون لسګونه ځوانانو برخه درلوده. په ناسته کې ځوانانو له حکومت وغوښتل څو په دغه ولایت کې اساسي رغنیزې او اقتصادي پروژې پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د ځوانانو سره د بیکارۍ په له منځه وړلو کې هم همکاري وکړي. د وطن د خدمت لپاره د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه به وایم چې دغه ځوانان د دې په ځای چې د انرژۍ نه استفاده وشي دوی ناهیلي شوي دي یا په وطن کې بېروزګاره ګرځي یا نورو هیوادونو ته په کچکي لیارو په داسې لیارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولی شي یا مثال د بې سرنوشته ډول ته پاتې کېدلی شي دی مخه کړي دي. دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره د دولت لپاره د نظام لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا موږ ټول غواړو دولت غواړي چې دولت ښه مخته یوسي. موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې مهال شوي وي. ولسونه غواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي وي. نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. د خوست ولایتي چارواکي په ځایي کچه د ستونزو د هواري ترڅنګ ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې حکومت د ځوانانو په رول باور لري او دوی به په ټولو برخو کې د دوی شتون ته اهمیت ورکړي. د خوست ولي په خبره په ځایي کچه به ځوانانو ته د دې زمینه برابره کړي څو عملاً له حکومت سره په ګډو مهمو موضوعاتو کې د تصمیم نیونې مسؤلیت ولري. او راتلونکي لپاره به تصمیمونه ورته نیسو. حقیقت دا دی چې خوست ځوانان ویښ ځوانان دي، متحرک او خوځنده ځوانان دي. د دوی ترمنځ الحمدلله الله دې وړتیا پیدا کړې ده چې هغه حرکت کولی شي. د حرکت هر څوک نشي کولی. جامد فکر دا دی ډېر کمزور خلکو فکر وي. حرکت دا دی ویاړلو ظلمو کار وي. د محدودو موخو په خاطر باندې باید موږ تاسو مخته لاړ شو. هغه موخې تاسو په خپله باید ځان ته معلومې او محدودې او معینې کړي او د معینو محدودو موخو په خاطر باندې تاسو باید قدم واخلئ. داسې یو څه برخه سپین ږیرو ته پرېږدئ، یو څه برخه استادانو ته پرېږدئ، یو څه برخه نورو زیرب ته خلک دی وو ته پرېږدئ. په هغو برخو باندې تاسې کار وکړئ لکه مخکې چې ما بعد یې تیارې کړي. نو چې کله تاسې موخې محدودې شولې نو بیا به دا شي چې موږ تاسې به مخ ته تللي یو او ټول ولس او ټول نظام به تر شا ولاړ وي. یوه غوښتنه دا ده چې دوی د هغې بېکارۍ نه ګیله کوي چې بېکاري دا ده. او دویمه غوښتنه یې دغه ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي خو بعضې وخت دوی نشي کولی لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پوهنتون فیس جګ دی یا دغه فیس جګ دی. او بله غوښتنه یې دا ده چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چې کوم ژوند دی دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري. یادولو وړ ده چې په دغه مراسمو کې د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست لپاره د یو باب مسجد د بنسټ ډبره هم کېښودل شو چې چارې به یې ډېر ژر پیل شي.